د لوی او بخونکي خدای په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ښه راغلاست ګران زده کوونکو د مثلثات درسونو ته. نن موږ له خیره د مثلثات دویم فصل شروع کوو. لومړی فصل هم د هغې اساسات ول، مثلثات او اساسات ول هغه هم خلاص کړل. هیله ده چې هغه مکمل درس سره لیدلی وي. نن له خیر راځو او دویم فصل چې هغه مثلثاتي نسبتونه دي هغه شروع کوو. عنوان لیکو چې مثلثاتي نسبتونه. ګران زده کوونکو مثلثاتي نسبتونه چې دي په مثلثات کې ډېر مهمه دي. موږ د مثلثاتو په تعریف کې ویل چې اساس او بنیاد د مثلثات چې د شپږ نسبتونه دي. شپږ نسبتونه جوړوي. یعنې مثلثات چې ده په اساس د شپږ نسبتو باندې ولاړ ده. د دې لپاره موږ له خیر راځو اصلي درس د مثلثاتو شروع کوو چې هغه مثلثاتي نسبتونه دي. مثلثاتي نسبتونه ګران زده کوونکو په یاد وي چې په قایم الزاویه مثلث کې تعریفېږي. قایم الزاویه مثلث چې ده ګران زده کوونکو هغه مثلث ده چې یوه زاویې سوی 90 درجې په لومړي فصل کې هم دا خبره کړې وه. مثلا د دې افقي محور چې ده مثلا دغه لاندې هغه چې ده زله اکس نیسو، ولې چې افقي محور هم اکس ده، عمودي زله وای نیسو او دا خو د 90 درجو په مقابل کې دې ته چې وایو وتر وایو. دغه زاویه فرض مثال چې نیسو الفا نیسو. صحیح ده ګران زده کوونکو دې باندې خو پوهېږو چې اکس او وای قایمې زلې دي که نه، یعنې 90 درجې جوړ کړی. او ار چې ده وتر ده. وتر هغه زله ده ګران زده کوونکو چې هغه د چا په مخ کې د 90 درجو په مخامخ کې رسمه شوي. نو دې ته موږ چې وایو دا وتر ده، وتره ده یا وتر ورته وایو. ګران زده کوونکو دلته په یاد وي چې نظر الفا ته دغه الفا چې دلته لیکل شوي نظر الفا ته دغه زله چې په څنګ کې دې ته مجاوره زله وایي. دې ته چې وایي مجاوره زله. مجاوره زله یعنې همسایه زله که نه. مجاوره عربي کې چې هغه همسایه ته وایي. او دغه کومه زاویه چې د الفا کومه زله چې د الفا مخامخ ده دې ته چې وایي مقابله زله ورته وایي. مقابله زله. صحیح ده ګران زده کوونکو موږ شپږ نسبتونه لرو چې شپږ واړه نسبتونه په همدغه مثلث کې چې کېږي تعریفېږي چې هغه شپږ نسبتونه عبارت دي. او لومړی چې موږ لیکو هغه عبارت د ساین د څه شي ده؟ ساین د الفا ده. لومړی نسبت چې ده ګران زده کوونکو هغه ساین د الفا ده. تعریف یې څه رقم کېږي؟ تعریف یې داسې ده چې موږ وایو مقابله زله تقسیم پر وتر. یعنی د مثلث هغه زاویې چې موږ مثلا هغه اخلو ساین اخلو. اوس مثلا الفا ناخلو مقابله زاویه څوک ده؟ وای ده. نو وای پر وتر څو ده؟ ار. وای پر ار. نو دې مثلث کې موږ ساین واخیستل. د ساین تعریف هم په یاد وي مقابله زاویه پر چی ده؟ پر وتر ده. یا وای پر چی ده؟ وای پر ار. همداسې موږ دویم نسبت لرو ګران زده کوونکو هغه کوساین د چی ده؟ کوساین د الفا ده. کوساین د الفا مساوي کیږي. د دې تعریف د کوساین د الفا تعریف داسې ده ګران زده کوونکو چې ورته وایي مجاوره زله. مجاوره زله راخلو ګران زده کوونکو په وترې ویشو. په وترو چې کوو ویشو. مثلا دا الفا ده مجاوره زله اکس ده دلته. نو اکس لیکو تقسیم پر چی شي؟ تقسیم پر وتر. اکس پر ار دغه. بل نسبت چې دا هغه ګران زده کوونکو تانجان ده. تانجان د الفا. تانجان د الفا ګران زده کوونکو تعریف څه رقم ده؟ موږ وایو مقابله زله پر مجاوره زله. مجاوره زله یعنی د مثلث مقابله زله چې مثلا دا زاویه الفا ده مقابله زله چې وای ده تقسیم پر چی شي کوو؟ مجاوره زله چې هغه چې ده اکس ده. وای پر چی کېږي؟ وای پر اکس. صحیح ده همداسې بل نسبت چې موږ لرو هغه چې ده کوتانجان ده. کوتانجان د الفا. تعریف یې داسې ده ګران زده کوونکو چې مجاوره زله تقسیم پر مقابله زله. داسې یعنی مجاوره د الفا ده. ګوره مجاوره څوک ده؟ اکس. اکس وایو اکس پر مقابله څو ده؟ وای ده. اکس پر چی شي؟ اکس پر وای. همداسې بل نسبت ګران زده کوونکو لرو هغه چې ده سکند د الفا. سکند د الفا تعریف داسې ده ګران زده کوونکو چې وتر پر مجاوره زله. یعنی د مثلث وتر راخلو په مجاوره زله باندې ویشو. مثلا الفا نه واس وتر څو ده؟ ار ده. ار مجاوره زله څو ده؟ اکس ده. ار پر چی؟ ار پر اکس. بل لیکو چې کوسکند د الفا. کوسکند د الفا ګران زده کوونکو تعریف داسې ده چې وتر تقسیم پر مقابله زله. یعنی وتر څو دلته؟ وتر ار ده. وتر ار تقسیم پر مقابله زله انو څو دی؟ وای کېږي. دغسې موږ په مثلثاتو کې دغه شپږ نسبتونه ګران زده کوونکو لرو چې دا باید موږ میخانیک وي. همیشه په تعریف باندې پوه شو چې ساین مساوي کېږي مقابل پر وتر. کوساین مساوي کېږي مجاور پر وتر. تانجان مساوي کېږي مقابل پر مجاور. کوتانجان مجاور پر مقابل. او سکند چې وتر پر مجاور. او کوسکند چې د وتر پر چې ده مقابل. دغسې دغه شپږ دانې نسبتونه دي چې دلته زموږ خبره باید تاسو په یاد ګران زده کوونکو زموږ باید همیشه په یاد وي چې دغه درې دانې لومړني نسبتونه چې دي درې دانو آخرین نسبتونه چې دي معکوس
معکوسات دي. یعنی د ساين معکوس تاسو ګورئ دلته ساين موږ تعریف کړ چې مقابل پر وتر، دلته کوسیکنډ تعریف کړ چې وتر په مقابل. یعنی په دې معنی ده چې ساين معکوس څوک ده؟ ساين معکوس کوسیکنډ ده. همداسې موږ پیږو چې کوساین ده. کوساین مس تعریف مجاور پر چی ده؟ وتر ده. سیکنډ به تعریف وتر پر مجاور. وتر پر چی شي؟ مجاور شي. دا دواړه بل سره چي دي؟ معکوس دي. او تانجان هم تعریف کړ چې مقابل پر مجاور، کو تانجان تعریف کړ مجاور پر مقابل. نو دلته موږ پوه شو چې د درې لومړني نسبتونه چې دي د درې آخري نسبتونه چې دي معکوسات دي. هغه درې دانې معکوس نسبتونه چې دي د درې دانو چې دي معکوسات دي. دلته موږ پوه شو چې د ساين معکوس چې د ګران زده کوونکو چې ده کوسیکنډ ده، د کوساین معکوس ګران زده کوونکو سیکنډ ده، او د تانجان معکوس چې ده هغه چې ده هغه عبارت ده کوتانجان څخه ده. یعنی که چیرې موږ یو په یو مثلث کې یو په یو زاویه کې ساين کوساین او تانجان باندې پوه شو، نو د کوسیکنډ او سیکنډ او کوتانجان پیدا کول ډیر اسانه دي. ولې چې چې معکوس کوم هغه موږ ته چیک ګران زده کوونکو خو په دې پوه شو چې درې لومړني نسبتونه چې دي د درې آخري نسبتونه چې دي معکوسات دي. نو دا فرموله مې همیشه په یاد وي چې تل هم باید په یاد وي چې ساين د الفا، ساين د الفا مساوي ده 1 پر کوسیکنډ د الفا. یعنی ساين د الفا چې دا معکوس کوسیکنډ د ساين د الفا مساوي کیږي 1 پر کوسیکنډ د الفا. همداسې کوساین د الفا مساوي کیږي 1 پر سیکنډ د الفا، ولې چې معکوس د کوساین سیکنډ د الفا و. بل چې تانجان د الفا مساوي کیږي 1 پر کوتانجان د الفا. یعنی چیرته کوم کې تانجانت ولرو کوي شو دغه په ځای 1 پر کوتانجانت ولیکو. همداسې کول لرو کوتانجان د الفا موږ لیکو 1 پر چی شي تانجان د الفا، ولې دا دواړه د بل معکوس دي. لیکو سیکنډ د الفا مساوي کیږي 1 پر کوسیکنډ د کوساین د الفا. همداسې کوسیکنډ د الفا مساوي کیږي 1 پر چی شي 1 پر ساين د الفا. یعنی دا درې لومړني نسبتونه چې دي لومړني نسبتونه د درې آخري نسبتونه چې دي معکوسات دي. نو دې خبره دا فرموله په یاد دی او دا زموږ ډیر په درد خوري. بل خبره ګران زده کوونکو چې باید زموږ زده وي هغه دا نه چې د معکوسات او حاصل ضرب همیشه یو دی. یعنی که دوه عددونه یا دوه نسبتونه چې د یو بل معکوس وي که یو بل سره ضرب شي ځواب یې څو راوځي؟ ځواب یو راوځي. یعنی هدف دا ده که موږ ساين چې راواخلو ساين الفا ضرب د کوسیکنډ د الفا کو چې دې دواړه یو بل سره چې دي معکوس دي، موږ چې دا دواړه ضرب کو ځواب یې څو راوځي؟ ځواب به یو راوځي. علت یې څه ده چې موږ ویل چې کوسیکنډ د الفا مساوي څو دی 1 پر ساين، خو دلته چې ولیکو 1 پر ساين ساين د ساين سره دې څو کیږي؟ یو کیږي. همداسې ویلی شو چې کوساین د الفا مساوي ضرب د 1 پر سیکنډ د الفا مساوي کیږي او بخی کوساین د الفا ضرب د سیکنډ د الفا چې معکوس دی او بل دې ضرب کې ځواب یې څو راوځي؟ یو. همداسې کول لرو تانجان د الفا ضرب د کوتانجان د الفا ځواب یې څو راوځي؟ ځواب به یو. دا درې فرموله زموږ باید تل په یاد وي. مثلا که سوال موږ ته راکړي د زوی جذر ده 4 ساين د جذر د 3 ضرب کوسیکنډ د جذر د 3 داسې د دې حاصل وای را پیدا کړئ. تاسو پیږي دا دواړه دی بل معکوس ځواب یې څو راوځي؟ یو ضرب 4 کیږي. جذر د 4 ځواب څو ده؟ 2. د دې سوال ځواب 2 راوځي. صحیح شو ګران زده کوونکو دا خبره. بل خبره هم ګران زده کوونکو دا په یاد وي هیڅ کله یاد نه لاړ نشي چې همیشه موږ ساين کله راواخلو ساين د یو زاویې یعنی ساين د الفا تقسیم پر کوساین د الفا کړو. ساين تقسیم کوساین د الفا کو په یاد مې ځواب تانجان د الفا راځي. تانجان د چی شي راځي؟ تانجان د الفا راځي. سره رقم یعنی دا اوس هم بعد اوس نه بزده وي بل پس یعنی ثبوت هم درته کوم. مثلا ساين د الفا پر کوساین د الفا ولې داسې کیږي؟ موږ مخکې تاسو ویلي چې ساين د الفا چې ده y پر r ده، کوساین د الفا چې ده x پر r ده، تانجان د الفا چې ده څو کې ده y پر x کنه. مثلا په مخکې شکل کې د ثبوت کړل تعریف هم کړل. اوس تاسو دا دواړه په یو بل تقسیم کړل. دا کله یو بل باندې تقسیم r د r سره دی y پر چی شي راځي؟ y پر x. تاسو پیږي چې y پر x څوک ده؟ تانجان الفا. نو موږ ویل شو چې ساين الفا پر کوساین الفا څو کېږي؟ تانجان الفا. همداسې که دا معکوس کې یعنی کوساین د الفا تقسیم پر ساين د الفا نو بیا موږ ته چی راکړي؟ کوتانجان د الفا. کوتانجان د چی شي؟ الفا کېږي چې ولې معکوس د چی ده؟ معکوس د تانجان ده. صحیح شو. همداسې بل هغه په یاد ګران زده کوونکو کوم په دا فرمول ساده د په یاد مې چې کچيري وای سیکنډ د الفا پر کوسیکنډ د الفا نو موږ ورته وای چې دا خو یو پر ساين لیکو د یو پر کوساین ساين پاس دی او کوساین لاندې راځي نو لیکو تانجان د چی شي؟ تانجان د الفا. او کچيري کوسیکنډ د الفا تقسیم پر سیکنډ د الفا بیا ته کوساین پاس راځي لیکو کوتانجان د چی شي؟ الفا. دا فرمول چې بیا په سوالو کې ان شاء الله ډیر موږ سره کومک کوي. سوال خبره چې باید ګران زده کوونکو زموږ په یاد وي هغه عبارت ده د بعض ستاندارد زاویو مثلثاتي نسبتونه باید بخي میخانیک کو یعنی
حفظ کو په دې چې موږ سوالونه کله لاو هغه د ډیر راځي نو زموږ په درد خوري هغه زاویه عبارت دي د سوسو یو چې دا هغه 0 درجه ده باید د دې نسبتونه په یاد وي ساين کوساين او تانجانت او انداز ټول باید دی بل د 10 درجو نسبتونه باید په یاد وي بل د 15 درجو نسبتونه بل د 80 درجو او بل د 90 درجو ثبوت به پس ته کو ثبوت هم درته خیمه خو اول دغه نه مخکې چې موږ د ثبوت کو باید د دې دوه انداز زموږ په یاد وي ولې چې په سوالو کې ډیر زیات راځي هر د فهمو ثبوت استفاده وکړو نو ډیر وخت مونږ نیسي و دې لپاره خدای دې نسبتونو او مقدارونه یا عددونه موږ باید په یاد وي دا د اول خو نه په لاند طریقې په کانکوري طریقه درته پیدا کوم اندغه همیشه پیدا کوم خو اول خو زما خبره ده چې د میخانیک ضرورت بنی چې تاسو د دې طریقو استفاده کړئ لاند درته پیدا کړئ دا نسبتون تاسو در سره میخانیکي ګران ځکه کول کانکوري طریقې سره رقم د سره رقم د نسبتون موږ ساده پیدا کول شو کله چې دا عددونه موږ ترا کول شول یعنی دا غزاوی دي دلته لیکل شوی د نسبتونه غواړو یو د فائدې خوانه د صفر نه شروع کوو شمیرې پک دو شمیرې او نمبر گذاری کوي یو هغه خوانه یعنی تاسو کو دلته دی خوانه شروع کوي ته صفر وایو دی ته یو وایو دی ته 2 3 او 4 بل د فداغي خونه شروع ک صفر دا یو دا 2 دا 3 دا او 4 دا صحیح ده اوس دغه ټول دونه چې لیکلي ټول تقسیم پر 4 کوو اندام تقسیم پر 4 دام تقسیم پر 4 4 دا دلته 4 دلته 4 دلته 4 دلته 4 دلته 4 ټول په 4 چې کو 4 ویشو نو اوس په 4 چې ویشل دی ټول نه چې اخلو جذر اخلو نو می ټول د جذر یا نارکم نه جذر نه جدا اخلو صحیح ده کله جذر واخلو ګرانز د کون په یاد مې چې د لومړی قیمت چې دا د ساين پورې لري یعنی دا پاس قیمتونه چې د ټول ساين د غزاویګانو دي او د لاندې کوم قیمتونه چې د ټول کوساین پورې لري د کوساین د دې زاویګانو دي صحیح ده یعنی پاس ساين دا ولاندې چې د کوساین ده همداس استاد وایي تانجانت کوم چې کوساین تقسیم کوساین کې تانجانت ته راوځي یعنی ساين کوساین چې ته موږ ساين تقسیم کوساین کو تانجانت هم چې کو پیدا کو صحیح ده ګرانز اکاونټ کو سره هم پیدا کو ګوري ورته اوس مثلا اول زاویه چې راځو هغه 0 درجه ده د 0 درجه نسبتونه پیدا کو راځو ساين د 0 درجه اخلو ساين د 0 درجه مساوي کیږي ګرانز اکاونټ ساين د 0 درجه اخلو او ساين د قیمت ده دغه اول قیمت د چی شي د ساين ده او د 0 هم ده نو 0 تقسیم 4 0 کیږي جذر د 0 0 نو په یاد مې چې ساين د 0 0 ده د میخانیک کې ساين د 0 0 ده بل چې دا کوساین د چی شي اخلو کوساین د 0 درجه ده د کوساین د 0 اخلو دغه د کوساین د 4 پر 4 یو جذر د یو نو کوساین د 0 سو د ګرانز اکاونټ کو یو جواب یو ده بل راځو تانجان د چی شته تانجان د 0 درجه ته مارتل ساين پر کوساین تقسیم کې 0 تقسیم یو جواب سو راوځي 0 نو جواب سو ساين د 0 0 کوساین 0 یو تانجان 0 0 دا باید همیشه او تل خپل حافظه کې حفظ کړئ بل زاویه چې ګران ځکون کول ته په درد خو هغه چې د 10 درجه نسبتونه باید پوښی چې یعنی پای پر سو ده پای پر شپږ دا زاویه هغه کو او ساين د سو اخلو ساين د 10 درجه ساين د 10 درجه ده دلته دا ساين دا د قیمت جذر د یو کیږي ګران ځکون جذر د 4 یعنی یو پر 2 ساين د 10 ګران ځکون کو یو پر 2 بل اخلو کوساین د 10 درجه مساوي کیږي جذر د 3 او جذر د 3 جذر د 4 2 کیږي د اخص 2 لیکو صحیح ده بل لیکو د چا نسبت تانجانت اخلو تانجانت د 10 درجه مساوي کیږي ساين پر کوساین تقسیم 2 سلاړ یو پر جذر د 3 او همداسې کوم دا گویا کو جذر 3 پر چی شو لیکو جذر 3 پر دا 2 صحیح ده همداسې د دوړ ورته میخانیک کوي بل خبره چې دغه 15 درجه ده یا پای پر سو ده پای پر 4 ده ساين د دې زاویه اخلو ګران ځکون کو ساين د 15 اخلو جذر د 2 او جذر 2 کیږي جذر د 4 2 کیږي یعنی جذر 2 پر 2 د میخانیک ساين د 15 اخلو جذر 2 پر 2 ده کوساین د 15 درجه ګران ځکون کو مساوي کیږي جذر د 2 جذر 4 2 یعنی ساين کوساین د دې دوړو مساوي ده تانجان د 15 چې کله پیدا کوي ساين پر کوساین کې دوړه مساوي دي خلاصيږي جواب سره وځي یو ان دلته جواب سو شي یو بل راځو سو ته 80 درجه ته 80 درجه یا پای پر سو پای پر 3 ته دا زاویه ده ساين د 10 80 بخښي ساين د 80 درجه جذر د 3 جذر 3 کیږي جذر 3 پر سو ده 2 بل کوساین د 80 اخلو جذر د یو کیږي جذر 4 2 د ګران ځکون کو د زل یو پر 2 شو نو تانجان د 80 چې وسخلو ګران ځکون شي کیږي ساين پر کوساین 2 سلر جذر د 100 شو جذر د 3 صحیح شو د میخانیکي در سره بل خبره چې دا هغه د 90 درجه ده دلته لیکو 90 درجه یا پای پر سو ده پای پر 2 ساين د 90 درجه اخلو ګران ځکون کو ساين د 90 4 پر 4 سو کیږي یو جذر دی یو یعنی ساين د 90 یو کوساین د 90 ګران ځکون کو اخلو سره هم کیږي 0 پر 4 0 جذر د 0 0 همداسې تانجان د الفا واخلي 90 درجه واخلي نو موږ سوي عدد تقسیم 0 جواب چی راځي لایتن یا ورته لیکي نه دا تعریف شوی
نه ده تعریف شوی، یعنی دا نه ده تعریف شوی نو بیا ورته هیڅ تعریف شوی نه ورته وایي شوی لایتنهی. نو دغه نسبتونه په دغسې لنډ طریقې باندې موږ دغسې را پیدا کړو. دغه ثبوت د لنډه طریقه کمکوري طریقه ده چې د 0 د 30 درجو د 45 درجو د 80 درجو او د 90 درجو نسبتونه باید یاد وي. که دا په یاد وي نو تاسو مثلثات بعد د دې نه ډېر په اسانۍ مخ ته بیایئ. نو دا شیان عادي مه نیسئ، داسې نه چې ویډیو عادي درنه تېره شي، د ویډیو کې داسې کوم خبرې چې دي دا ټول در سره میخانیک پس هم په درسو کې ډېر په درد خوري. صحیح ده؟ دا یوه خبره. بله طریقه هم لري ګرانو زده کوونکو چې هغې ته فرض مثال موږ وایو چې د لاس په ورغوي کې موږ هم کوی چې د دې 5 ګوتو په واسطه باندې دا نسبتونه پیدا کړو. لکه څه رقم دلته مثلا خپل لاس دلته مثلا یو لاس رسم کړو، دا زمونږ لاس ده او مثلا 15 ګوتې دي. صحیح ده؟ دا زمونږ لاس ده. اوس دې که موږ کولی شو چې پیدا کړو دا نسبتونه پیدا کړو. داسې فکر کړو چې دغه لومړی ګوته دا 0 درجه معنا ورکوي، دا 30 درجې، دا 45 درجې، دا 80 درجې او دا 90 درجې. صحیح ده؟ یعنې دلته ګوتې داسې دا 0 30 45 80 او څو ده 90 ده داسې. اوس به تاسو چې کوئ په خپل لاس کې دلته داسې یو خط بر کش کوئ، خط بر لاندې مخرج 2 او پاس جذر یو دانه ورکوئ داسې. صحیح ده؟ مثلا دلته زه اوس په لاس باندې دلته هغه کوم څه رقم کوم، لاس کې به دلته شی وکړم، یو دانه چې ورکړم، یو دانه دلته مثلا خط ورکوم، داسې خط، دا خط شو، دلته لاندې 2 لیکم او پاس شی لیکم، جذر لیکم، دغسې یعنې دلته جذر لیکم په دې ډول باندې. و د دې نسبتونه پیدا کوم. اول مثلا چا پسې راځم 30 درجو، اول ساین پسې راځم، ساین د چا پیدا کوم، مثلا دا 0 دا 30 دا 45 یو زاویه چې یعنې کېږي بل زاویې ته 15 ګوتې دي 15 زاویې دي. ګران زده کوونکو اول موږ مثلا د 0 درجې نسبتونه پیدا کوو. د 0 درجې نسبتونه چې پیدا کړي دا پیدا کړي دا ده. نو دلته موږ څه کوو، دغه ګوته قاطع وو، دا ګوته چې قاطع کړو ګورو چې دې پاس کومه ګوته پاتې که نه ده پاتې. ګوره پاس د دې کومې ګوته بله نه لرو چې نه لرو چې ده 0 ده. نو 0 دلته جذر کې چې لیکو 0 لیکو، جذر د 0 0 تقسیم 2 جواب سره 0. نو ساین د 0 په یاد ګران زده کوونکو چې څو ده 0 ده. یوه خبره. بل موږ اوس غواړو د چا نسبت پیدا کړو، د 30 درجو. 30 درجو ګوته خو دا ده، دا ګوته قاطع وو، پاسې ګوري چې یوه ګوته پاتې شوه. نو دلته جذر کې څو وضع کوو، یوه ګوته وه، یو جذر د یو پر 2، دغه د ساین د 30 یو پر 2. راځو کوساین د 45 ته، دا ګوته چې کله قاطع کړو ګران زده کوونکو پاس 2 ګوتې پاتې کېږي. دا 2 ګوتې چې اوس دلته وضع کوو جذر د 2، یعنې دلته موږ اوس 2 لیکو، جذر د 2 پاتې کېږي، دا جذر 2 پر 2 ولیکل شو. صحیح ده؟ اوس 80 درجو ته راځو، دا ګوته چې کوو ګران زده کوونکو قاطع وو، پاسې څو ګوتې پاتې کېږي، 1 2 3 دانې پاتې کېږي، جذر کې 3 ولیکئ، جذر 3 پر 2. همداسې څلورمه ګوته ته راځو، څلور چې کوو قاطع وو، څلورمه ګوته 90 درجې قاطع شو، څلور ګوتې پاس پاتې دي، جذر څلور 2 پر 2 څو راوځي 1. نو ساین د 90 څو ده 1 ده. صحیح ده؟ همداسې که تانجانت پیدا کوئ، کوساین پیدا کوئ. کوساین لپاره بیا داسې کوئ، مثلا د 0 پیدا کوئ، دا قاط کړئ، لاندې څو پاتې دا ولیکئ. ګوره 1 2 3 څلور پاتې، جذر د څلورو 2 پر 2 1 کېږي، یعنې دا کوساین د 0 څو ده 1 ده. که 30 درجې پیدا کوئ دا قاط کړئ، لاندې څو پاتې 30 درجې ګوته قاطع شو، 1 2 3، نو جذر کې څو ولیکئ 3، جذر 3 پر 2. همداسې که 45 پیدا کوئ دا ګوته قاطع کړئ، لاندې ګورئ 2 دانې ګوتې پاتې کېږي، 2 ولیکئ، جذر د 2 پر 2. همداسې مثلا که د 80 درجو پیدا کړئ دا ګوته قاطع وو، 1 دانه پاتې، جذر د 1 پر 2. او 90 ته راځو، دلته دا ګوته قاطع وو او لاندې ګورو کومه ګوته نه ده پاتې 0 شو، جذر د 0 پر 2 څو راوځي، کوساین د 90 0. صحیح شو؟ یعنې د دې ځواب 0 راوځي. او تانجان لپاره ساین پر کوساین تقسیموو او دغسې پیدا کېږي. صحیح ده؟ ګران زده کوونکو نن درس هم ډېر یو مهمه درس و او دا هم باید ټول در سره نوټ کړی وي چې موږ پس د مثلثات کې دا شیان دا درسونه ډېر استعمالیږي. نو نن درس هم دومره بس ده، دا درسونه در سره ولیکئ، ښایي در سره تکرار کړئ. په بل درس کې انشاءالله په دې خبرو په دې فورمولو باندې مسایل کاروو. هیله ده چې هغې درس ته ښه اماده اوسئ او دا شیان هم ټول میخانیک